وی چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې په ما باندې اتیا فیری درود وایي، اتیا فیری په ما باندې درود وایي، الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې په نبی علیه الصلاۃ والسلام اتیا فیری درود وایي، الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي. دا شان ته چې کله چېرته په مقبره باندې تېرېږئ نو هم درود وایې. ځکه روایتو کې راځي وی حسن بصري رحمه الله لره یوه زنانه راله، د هغې پېغله لور مړه وه، ځوانه جانه لور یې مړه وه. حسن بصري رحمه الله ته دې زنانه وویل وی ماله داسې څه عمل راکړه چې زه د خپله لور په خوب کې وینم، چې دا په څه حالت کې ده. حسن بصري رحمه الله هغې ته څه کلمات وښودل، دا ووایه تا ته په خوب کې هغه راشي. یو څو ورځې پس دا زنانه راله او حسن بصري رحمه الله ته وفرمایل ما خپله لور ولیدله په خوب کې، خو په ډېر بد حالت کې مې ولیده. د هغې په بدن باندې د تانبې جامې پرتې دي، کپړې د تانبې دي، د وسپنې د تانبې، او په غاړه کې د اور توپ پروت دی، او په خپو کې د اور بیړۍ غټې غټې پرتې دي. په دې حالت کې مې خپله لور ولیدله. حسن بصري رحمه الله چې د هغې دا خوب واورېدو نو افسوس یې وکړو، خو ډېر ناکاره خوب دی. هغه زنانه هم په ژړا باندې واپس لاړه. څه ورځې تېرېدې، حسن بصري رحمه الله هم دقه جینۍ په خوب کې ولیدله، په خپله یې ولیدله. یو جینۍ د خوب کښېني چې په سر باندې د سرو زرو تاج پروت دی او ډېره ښایسته خوشحالو کې ده. حسن بصري رحمه الله هغه ولیدله، دا زنانه ورته وایي، هغه جینۍ ورته وایي زه دې وپېژندلم. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل نه زه خو دې نه پېژنم، وایي زه د هغې ښځې لور یم چې کومه ورځ کې تاله مخکې راغلې وه، زه یې په خوب کې لیدلې یم، زه هغه جینۍ یم، د هغې هغه لور یم. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمیل وایي دا څنګه ستا د اچانک حالت بدل شو؟ هغې خو په خوب کې داسې لیدلې وي چې په بدن دې د تانبې کپړې دي، په مرۍ کې دې توق پروت دی، په خپو کې دې بیړۍ پرتې دي، او اوس د جنت په نعمتونو کې ناسته یې او په سر دې تاج پروت دی، دا څنګه اچانک حالت دې بدل شو؟ هغې ورته وي په دې مقبره کې موږ 550 کسان د الله په عذاب کې ګرفتار وو، 550 مړي، 550